مونږه خو والله نن داسې یو لکه چې بیخي په افغانستان کې مشاعره یي ماشاءالله ډېر خوشحاله یو ونیر اجازت دی صدر صاحب چې سل بیماری را پکې ولګېدې ستا په یارۍ باندې د شړق را پرېوځي نن د اسکول نه مې بچي راوښکل په غریبۍ باندې د شړق را پرېوځي نن د اسکول نه مې بچي راوښکل په غریبۍ باندې د شړق را پرېوځي صادر د جمع مور له څنګ واخلمه په مجبورۍ باندې د شړق را پرېوځي او یو وخت ډوډۍ مې په کتاب نه کېږي په شاعرۍ باندې د شړق را پرېوځي خدایه که داسې د عذاب ډکوي نو په زندګۍ باندې د شړق را پرېوځي او په یو هلک ته خدای هیڅ نه کوي په یو جینۍ باندې د شړق را پرېوځي چې په یو هلک ته خدای هیڅ نه کوي په یو جینۍ باندې د شړق را پرېوځي او څو شعرونه دي چې وخت په دومره ښکلې فیصله کوي بیا به یې دا خلک تماشه کوي او هغه سړی ستا د زړه نه څنګ وځي تا پسې چې هره شپه نشه کوي تا ویل علاج به دې د زړه کوي ستا مې دا خبره خوښه شوې ده او اوس په حقیقت کې مین شوی یم اوس مې یو ډاکټره خوښه شوې ده اوس په حقیقت کې مین شوی یم اوس مې یو ډاکټره خوښه شوې ده او چې انپړه نه یم ستا د هر یو سوال جواب لرمه ما پوره 3 کاله سبق په میکده کې ویلې او پتا مین یم ستا نوم مې ښه په جار اخیستی سور حقیقت مې د شرابو په نشه کې ویلې پتا مین یم ستا نوم مې ښه په جار اخیستی سور حقیقت مې د شرابو په نشه کې ویلې او هلته کې تللی یم غزل مزل مې نه دی ویلې سورت یاسین مې د یو ښکلي په واده کې ویلې هلته کې تللی یم غزل مزل مې نه دی ویلې سورت یاسین مې د یو ښکلي په واده کې ویلې هغه څلور تکبیره مونځو خو په یار پسې و ما د رحمان بابا کلام په جنازه کې ویلې هغه څلور تکبیره مونځو خو په یار پسې و ما د رحمان بابا کلام په جنازه کې ویلې خوار شي د مینې انتها سوي خدا وي کنه د جانان نوم مې څو ځله په مانځه کې ویلې او ضمیره زه محبت دې ته رسولی ومه د پلانکۍ نوم مې د غزل په قافیه کې ویلې خاموشه 2 شعرونه درته ډالۍ چې چرته چې قدر د انسان ورک شي د هغه ځایه د انسان ورک شي او ما درته څه وویل چې خوښ مې شولې ستا نه په دې خبره ځان ورک شي محبتونو راله زړه چولې ملګرو نوم دې د جانان ورک شي چې نه خاورینه 2 شعره درته ډالۍ چې نه هغې له د شپې خوب ورځي نه ماله محبت خو لوی عذاب دی کلیواله زه غریب وم او زما د لور واده و ویلې نیم درزن بنګړي راله راواله او ستا د لاس نښه دومره سپکه نه ده ما نیم ژوند ځان لا اغستی د روماله او چې ته هم لکه زما سختې تکلکې دا پوښتنې مې کولې د دیواله او 3 شعرونه چې غم به یې زه کوم او خوبونه به د بل سره کوي که محبت دا وي نو دا دې په ګولۍ ولګي او یې د منافق لوري له در باندې پوه شومه ستا د لباس ډکه خندا دې په ګولۍ ولګي او چې زما د ټول عمر ارمان دی پکې دا کلی ډېر ښه دی جانان دی پکې او کترینا کیف خدای بیخي مه بخه ګلپاڼه وبخه ایمان دی پکې مننه څو ټپې کوم بیا به اسیم اخیري ټایم دی چې په ما به کور له دا دوران کې او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي نه او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي نه او یا په ما به کړې ښځه پرېږدي
او یا بیا بدی داسترگی بدلی او وی میانا او یا بیا بدی داسترگی بدلی وی میانا او یہ صورت یاسین تپسلاس کما او یہ چاچی د جون پلار یوازی او پری خیاما او یہ چاچی د جون پلار یوازی او پری خیاما او یہ شونڈی میں گڑی وڈی چاو دی وستاد کمسل یار تاو پیتی روما او استاد کمسل یار تاو پیتی روما دیرہ مننا انشاءاللہ اسے مہربانی